22 کلنې پیغلې جینکۍ د شپې خپل ارمانونه په دې طریقه پوره کوي. ټوله ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. دلته سره د هغه جینکو معلومات شریکوم کومې چې په کور ناستې پیغلې دي، ایورج شوي دي او ودونه یې نه دي شوي. هغوی د شپې خپل ارمانونه په دې طریقه پوره کوي. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرته تاسو په دې چینل کې نوي یئ نو زموږ هنر کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې نوي معلوماتو نه تاسو په وخت خبریږئ او ویډیو هم لایک کړئ. دوستانو، کومې جینکۍ چې په کور پیغلې شوي، ایورج شوي دي او ودونه یې نه دي شوي، هغوی زندګي په کورونو کې په کومه طریقه تیریږي، دوستانو ټول معلومات راسره په دې ویډیو کې وګورئ. د یو 22 کلنې پیغلې جینۍ بیان راغلی دی چې په سرو سترګو یې ژړلي دي او په هغه بیان کې یې داسې ویلي دي: د مور او پلار نه یې ډېره سخته ګیله کړې ده. په دغه انټرویو کې ویلي دي: زه چې کله پنشن ته واده له لاړ شم، خپلې ملګرې همزولې سې کړم چې هغوی خاوندانو سره خندا خوشحالیانې کوي، نو زه ډېره زیاته خفه شم او په سرو سترګو وژاړم چې دا وګوره چې زما مور او پلار زه اوس واده کړی وی نو څومره به ښه وه، ما به هم خپل خاوند سره خندا خوشحالي کوله، نه چې اوس په کور ناست یم په سرو سترګو ژاړم. دوستانو، دغه جینۍ ډېره سخته ګیله کړې ده او هغه مور او پلار ته یې دغه سوال مینت کړی دی چې د خدای دپاره جوړې په اسمانونو جوړیږي، نه چې تاسو یې دلته جوړوئ. چې لور خور دې پیغله شي پکار ده چې واده شي. که د هر خاندانه رشته راشي خو چې ښه خلک وي نو پکار دا ده چې ور یې کړئ او هغه د خپل خاوند سره په کور شي. نو دوستانو، همدغه معلومات مې درسره شریکول چې کله خور لور پیغله شي او رشته ورپسې راشي د ښځې نه نو ورکول یې پکار دي، ځکه چې جینۍ د پردي کور امانت دی او پکار دا ده چې د خوشحالو ژوند تیر کړي. ملګرو، که ویډیو هم تر اخره پورې کتلي وي، زموږ ویډیو هم خوښه شوې وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.